تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي مقابل طرف هم زمون اورونه دي مونږ د هغوی په شان نه یو او مونږ هغوی ته د کفر کلمه نه استعمالو. دوی د هغوی د قبله اهل دي. دل پر هغوی لا اله الا الله محمد رسول الله وي او مونږ هم دغه کلمه مبارکه وایو. نو دا د دین اصل دی لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې اشهد ان لا اله الا الله ویل او قبله ته مونږ کوو او زمونږ مونږ یو کوو او زمونږ ذبیحه یو خوړله نور هغوی مسلمانان دي او په هغوی باندې هغه امرونه کارونه دي چې مسلمانانو باندې دي. الله اکبر د ناری سرسم شهادت ورسه پیغام علماء ته دا ده دې مرتدو ته دا پیغام رسیږي ویډیوګان ولاړې دي. والله نور دې وخت نه داسې احتیاط وکړو. والله لا اخاف فی الله لومة لائم. په صراحت سره وایم دا له دین نه وتلي انسانان دا بې دینه بې هېواده چې د طالب په نوم باندې ننغه کوي دا له قرآن نه لرې دا له دین نه لرې دا له اسلام نه لرې عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنت دي تا په هغه دیني ستې نمایندګي کوي، لعنت دي تا په هغه کرداري، لعنت دي تا په هغه افغانیتي.